أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. सूरत बकरा 2 सिपारा 185 नंबर आयात। दे नमक के आयात के दरोजो ज़िक्र इजमाली तौर बांधे रागे चे अय्याम मादूदात रोजे दर बांधे फर्ज दी खुद शमेर रोजी दी नो दे शमेर मकदार सोमर दे नो दे आयात के तफसील रागे चे दा पूरा म्याश द रमज़ान दा बल्ले आयात के द रमज़ान द म्याश्त फजीलत हम बयान शवे दी। पदे म्याश के तमाम आसमानी किताबुना अल्लाह पाक नाजिल करी दी। द वाहिद पारा और द आसमानी किताबुनो नाजिले दो द पारा दा म्याश अल्लाह पाक मुकर्रर करेगा। वासिला इब्न अल-अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न रिवायत थे कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाइली दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो सहीफ़े द रमज़ान पड़ुम्बनी तारीख नाजिल शवी हुई और तौरात पशपगम रमज़ान नाजिल शवी दी, इंजील पद्यारलसम रमज़ान और कुरान पाक पसलीरिश्तम रमज़ान नाजिल शवी दी। द हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रिवायत के दा खबर अदा कि ज़बूर पर 12 रमज़ान और इंजील पर 13 रमज़ान नाजिल शवी दी। दे हदीस मुबारक के चिकम पखवानी किताबुना और दागे द नाजिले दलो तारीख जिक्र शवी दी नो पदग तारीखुनो के दा किताबुना पूरा पूरा पैगम्बरानो ता नाजिल शवी। खुदा कुरान पाक दा यो खुसूसियत ते कि द रमज़ान पम्याश के पयवश पके द लौह महफूज ना दे दुनियाई आसमान ता पयवजल नाजिल शो। ब्या पैगम्बर अलैहिस्सलाम ता दे कुरान द लग लग नाजिले दल मुदत तकरीबन 30 काला पर 30 काला के लग लग नाजिले दबा द रमज़ान मुबारक अगश पाच कुरान पक नाजिल शवे दे न अगे लैलतुल क़द्र वई इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। दे मखकिनी हदीस पराना के पसलीरिश्तम रमज़ान दशपे कुरान नाजिल शवे दे। मन शहिद मिनकुम अश-शहरा फलियसुमहु, सोच दे म्याश्त ता हाजिर शो नो खामखा दे रोजो निसी। मन शहिदा सोच हाजिर शो दे म्याश द रमज़ान के हाजिर दिल
د دې مطلب دا دی چې میاشت د رمضان راله او دا بنده موجودو په داسې حال کې چې دکې د روجې نیولو صلاحیت موجودو نو دې رمضان ته حاضر شو. د روجې نیولو صلاحیت اول دا چې دی مسلمان دی نو که کافری نو دکې خو د روجې صلاحیت نشته. دویم دا چې دی عاقل به وي نو لیوني کې د روجې نیولو طاقت او صلاحیت نشته. دریم بالغ به وي نو په نابالغ روجه فرض نه ده، صلاحیت نه لري. دارنګ زنانه د حیض او د نفاس نه پاکه ده. که په چا د رمضان میاشت داسې حالت کې تیره شوه چې ده کې د روجې نیولو مطلق صلاحیت نو لکه کافر یا نابالغه یا لیونی، نو دغه خلق د دې آیات مخاطب ندي. نو په دغه کسانو باندې روجه د رمضان فرض نه ده. لیونی، کافر، نابالغه په دوی روجه فرض نه ده. او کم خلق چې هغوی کې صلاحیت ذاتی طور باندې موجود وي خو د یو عذر د وجې نه مجبور وي، لکه زنانه چې په حیض او نفاس کې وي، یا یو بنده مریض وي یا بنده مسافر وي، نو ده خو په یو حیثیت رمضان په داسې حالت کې وموند چې صلاحیت پکې شته. نو د دې وجې نه آیات دې بنده ته مخاطب دی، دی مخاطب دی. خو وقتی طور باندې دته عذر دی، نو د دې عذر د وجې دې وخت کې روجه معاف ده، البته رسته به قضا راوړي. نو دې آیات نه معلومیږي چې د رمضان د روجې د فرضیت دپاره ماہ رمضان په حالت د صلاحیت کې مندل شرط دی چې دی به د روجې صلاحیت لري او میاش عمومي، نو د رمضان روجې په فرض وي. دی وجې نه چې چا پوره رمضان بیا مونده په هغه پوره روجې د رمضان فرض شي، او چا چې کم رمضان بیا مونده په هغه باندې کمې روجې فرض شي. لکه یو سړی دی چې کافر دی او په نیم رمضان کې مسلمان شو، نو دا نیم رمضان کفر کې تیر دی، نو دا هغې نیم رمضان روجو قضا پې نشته، او دا پاتې رمضان چې دی نو دی مسلمان دی، صلاحیت پکې اوس راغی، پاتې رمضان روجې پې فرض دی. د لومبني رمضان روجې په دې سړي باندې قضا نشته، او دا وروستی رمضان به ونیسي. یا یو نابالغه دی روجې یې خوړې، نیم رمضان کې بالغ شو، نو د نابالغ والی زمانه کې چې کومې روجې یې خوړې د هغې قضا نشته، او دا پاتې روجې پې اوس فرض شوې. البته مجنون، لیونی، مسلمان دکې ذاتی صلاحیت شته، نو د رمضان په حصه کې چې دی هوش کې راغی، نو د تېرې شوو ورځو قضا پې لازمه ده. لیونی هوش کې راغی، نو هغه تېرې شوې قضا پې شته. دارنګ یو زنانه حیض او نفاس واله وه، ابتدا د رمضان په داسې بیماری کې تیره شوله او اوس پاکه شوله، نو د هغې تېرې شوو ورځو قضا پې شته. یا یو مسافر په ابتدا د رمضان کې مسافر و روجې وخوړې او آخر کې مقیم شو، د هغې تېرو شوو قضا پې شته.
میاش د رمضان بیا مندل شرعن دریو طریقو سره ثابتېږي. په خپل سترګو د میاش ولیدله نو رمضان ثابت شو. د رمضان بیا موند په خپل سترګو میاش د رمضان ولیدله. یا معتبر شهادت سره د میاشتې لیدل ثابت شو نو رمضان میاشت بیا مونده. او چې کله نه د په خپلو سترګو لیدلې ده او نه درته معتبر شهادت راغلی دی نو بیا به د رمضان نه مخکې چې کومه میاشت د هغې ته شعبان وایي. د شعبان 13 ورځې پوره کا نو په اسلامي میاشتو کې 31 نشته نو بل ورځ خود به خود رمضان موجود شو. که د شعبان یو کم 13 تاریخ باندې ماښام لا اوریځ وه او د اسمان لمنه خړه وه میاشت ونه لیدی شوله او شهادت هم چرته ملو نه شو د میاشتې لیدو نو دا ورپسې سبانۍ ورځ دې ته شکیر ورځ وایي یوم الشک. ځکه په دې کې دا احتمال شته چې حقیقتا میاش ختلی وي خو د اسمان لمنې په ګرد و غبار او په اوریځ کې پټې وي میاش کاره نه شوله. احتمال شته چې میاش ختلی خو موږ ونه لیده او دا ممکن ده چې اډو د سره میاش ختلی نه ده. نو په دې ورځ باندې میاش د رمضان یقینا موجود شوی نه ده. نو داسې ورځ باندې روژه نیول واجب نه دي بلکې مکروه دي. دې نه منع راغلی ده فرض او نفل ګډوډ نشي. نو عوام چې د دوی په نیت کې تردد وي وایي که رمضان شو نو رمضان دی او که نفلي شو نو نفلي او که روجه و نو روجه او که کوجه و نو کوجه. نو داسې کس دی په یو مشک روجه نه نیسي. البته چې کم کس تردد په نیت کې نه وي او خالص د نفل نیت کوي نو په یو مشک باندې نفلی روجه خواص نیوي شي عوام دې نه نیسي. عوام کله کله شکیر ورځ باندې روجه ونیسي نو چې کله 13 پوره شوي زمون خو پوره شو سبا اختر دی نو سبا له سا اختر دی دا خو زیاتی روجه نیولې وه دا خو ثابته شوله چې دا تا یو مشک کې روجه نیولې او دا د رمضان نه وه نفلي وه نو اوس بې وخت اختر به نه راولي. نو خواص چې په نیت کې تردد نی په دغه ورځ نفلي روجه نیوي شي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه مبارکه میاشت چې نازل شوی دی په دې کې قرآن. شهر رمضان الذي میاشت د رمضان هغه میاشت ده انزل فيه القرآن چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس ذریعہ د ہدایت د خلق د پارا. هدى للناس د ہدایت ذریعہ دا وبينات من الهدى او واضح دلائل دی پکی دا ہدایت. دا ہدایت طریقی خی واضح الدلالت تی. والفرقان او فرق کون کی دی دا حق او دا باطل پمنز کی. ہدایت دی پکی دا ہدایت ذریعی دی فیصلی دی پکی. فمن شہد منکم الشہرہ
پس اغسوک چی حاضر شلتا سن دے میاشت در رمضان تا فلیصمه نو دے دے روجہ انیسی مخ کے آیات کے چې کم اختیار ورکړی شوی چې د روجې طاقت د بندوي او پس وجه باندې دی وی چې روجه نه نیسما نو اختیار د کې فدیه ورکوي فدیه دی ورکوي که روجه نیسي روجه دی اقا اختیار په دې آیات باندې ختم شو فلیصمه خامخا دې اوس روجه ونیسي ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر مخکې چې د روجې نیولو او نه نیولو اختیار ورکړی شوی هغه وخت کې مریض ته او مسافر ته رخصت ورکړی شوی چې که ته روجه نه نیسي نو مه نیسه مریض او مسافر ته تکلیفی روجه نه نیسي نه دی نیسي خو چې کله مریض جوړ شو او مسافر مقیم شو نو قضا به راوړي دا آیات مخکې تیر شو اوس چې دی دی کې فلیصمه حکم راغی نو د بنده زړه ته به دا خبر راتله چې هغه د مریض او د مسافر کوم د رخصت اختیار و هغه به منسوخ شوي وي دا شبه پیدا شوې ده چې د مریض او د مسافر رخصت به منسوخ وي نو دوباره دا حکم را ذکر شو چې نه مریض او مسافر ته بیا هم رخصت تے کدے روجہ ماتئی ماتلی کی ومن کان مریضا اغسوک چی بیمار وی روجہ نیول و تا مشکل وی ضرر و ترسی او علا سفر یا دے پا سفر باندی وی فعدت من ایام اخر پس لازم دے پد باندې شمیر د نور ورځو رمضان کې مسافر روجه خوړلا مریض روجه خوړلا نو مریض جوړ شو او مسافر مقیم شو نو فعدت من ایام اخر پس لازم دے پد باندې شمیر د نور ورځو یعنی قضا دی وروړي چې سو روجه خوړلې وي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ارادہ کرے دا اللہ پاک پتا سبحان نے اليسر دا آسان کیا ولا يريد بكم العسر او اللہ ارادہ نکی پتا سبحان نے دا سخت ہے اللہ تا آسان کیا منظور دا او تاسو د پاره دشواری او مشکلات منظور ندی نو سخت حکمونه ندر کئی ولتکملوا العدة دے دا پاره چې تاسو شمیر د ورځو پورا کې دا د قضا حکم یې څه د پاره درک دے دا پاره چې تاسو دا قضا روجو شمیر پورا کې چې ثواب کې د کمی را نشي وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ او دے لپاره چې تاسو لوی بیان کې دا الله پاک علی ما هداکم په دې خبره چې تاسو ته هدایت کړی دی الله دا طریقه خولا دا رمضان دا برکتونو نے محروم نکړلې اگر چې تا روزه پر رمضان کی پورا اوننی ولا سروجه دیو خوړی خو برکات دا رمضان نے محروم نکړلې علی ما هداکم کہ تاسو لوی بیان کہہ دا اللہ علامہ ہداکم پا اغس چا اللہ درتا ہدایت کرے دے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دے دا پارا چا تاسو شکریہ ادا کہہ دا اللہ دا نعمت دا اسانتیا دا یو نعمت دے دا اللہ دا دے نعمت شکر ادا کے نکا اللہ اسانتیا نرا وستا نکا ارسنگ حالو تا برو جی خام خانی ولی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ مخکې درو آیاتونو کې رمضان داغه احکام او فضائل ذکرو
او دی پس بل آیات کی د روجی او د اعتکاف حکم را روان دی. نو د منظمی آیات کے اللہ پاک پدے بندیانو باندې خپل خاص مہربانی ذکر کرلا. هغه دا چې د بنده دعا الله اوری او قبلی. نو پدی آیات ذکر کولو باندې بنده له د حکم منلو ترغیب ورکیږي. د روجی په عبادت کې رخصتون او اسانتیا باوجود چې کم مشقت ته د دې اسانولو لپاره الله خپل خاص رحمتونو مهرباني ذکر کوي. نو ته فرمایي چې بندا زه تا ته ډیر نږدې یم، ته چې کله دعا کې نو زه اورم او زه درله قبلوم، حاجتونه درله پوره کوم. نو چې بنده دا خبره و چې الله ما ته نږدې دی، زما خبره اوري، زما خبره مني، حاجتونه راله پوره کوي، نو شوق کې راشي وي الله زه به هم درله عبادت کوم. نو که مشقت په رمضان کې ډیر دی هم برداشت کوا او دعاګانې د الله نه غواړه. د آیات کې دې خبرې ته هم اشاره ده چې په رمضان کې ستا دعا قبلیږي، نو د دعا خاص اهتمام وکړه. پیغمبر علیہ السلام فرمائی للصائم عند فطره دعوة مستجابة، روجہ دار دا پارا دا روجہ ماتی پا وقت کی دعا قبلی دلی، دعوت مستجابت دا روجہ ماتی وقت راشی نو دعا کوا، دعا دی قبلی گی. ما خام بانگ نمخ کی روجہ ماتی انتظام با دی تیاری او دا وقت کی ذکر کوا، دا اللہ حمد و ثنا وایا، رزق حلال مخ تکیک دا او دعاو کا. دا دعاو کا چی یا اللہ ما دا روجہ اونی ولا نو دے کے زما خپل سا کمال نشتا، تا توفیق را که ما روجہ اونی ولا. نو خدای دا روجہ میں قبول کی او پدے بانے اجر او ثواب پورا را لرا کی. دا دنیا او دا آخرت طول سوالون دا اللہ نا اغوارا دا وقت کے سوال قبلی گی. او خیره مکوا کلا کلا دا زنانا دے رو جماعتی وقت کے زڑے تنگ شی نو وڑو تک خیره کنزل وینا پا کاروبار ستڑی شی نو خیره کول بالکل ندی پکار ذکر قبلی گی. نو خیره دیم قبلی گی و دعا دیم قبلی گی. نو خیره مکوا دعاو کچ دعا دے قبول شی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما د روجه ماتی په وخت کې د کور واړه زاګه بندیان ټول به را جمع کړل او د به دعا کول او هغوی به په امین وي. دا په جمع دعا ده او په جمع دعا نورم زیاتره قبلېدو ده. دې آیات کې الله فرمایي فإني قریب اذا سألك عبادي عني فإني قریب. الله وی زه نږدې یمه، اشاره پکې دې طرف ته ده چې بنده دعا کې نو په پټه پټه دعا کوا، خفیا. نو په دعا کې اوچت آواز دا پسندیده نه دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، خفیا پټ. دا آیات مبارک شان نزول کی فرمائی کہ دا بانڈے سے خلقو او پیغمبر علیہ السلام لرال سوالے کو وی زمنگ رب کچر منگ تا نزدیوی نو چدا سے پٹ پٹ وطا آواز کو سوال تکو او کچر لریوی نو چه منگ وطا چغی وو پا چغا چغا وطا سوال لو کو. نو اللہ آیات رو لے گا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ہر کلچ سوال اکلتانا عبادی زما بندیان عنی زما پبارکی کہ اللہ نزدی دے کلر ردا تپوس در نکی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ہر کلچستان زما بندیان زما پبارکی تپوسو کی فَإِنِّي قَرِيب، پس بے شک از نزدی یما.
الله وی زما د طرف نه ورته ووایه چې زه درته نږدې یمه اجیب دعوت الداعی ز قبلهما دعا د دعا غستون کی چې کم بنده دعا کوي الله وی زه دعا قبلهما نو بنده د نامناسب درخواست نه کوي مناسب درخواست دیو کہ اللہ قبلی اجیب دعوت الداعی قبلهما دعا د دعا غستن کی اذا دعانی پکم وقت چی دے مانا دعا غواری چی کلمات درخواست راکی نو زی درخواست منظورم فلیستجیبوا لی نور لپکاد چی زما حکمنا امنی فلیستجیبوا لی بندیانو لپکاد چی زما حکمنا امنی حکمنا قبول کی وی منی عمل پیو کی وَلْيُؤْمِنُوا بِي پما دی یقینو کی ایمان دی رابان دی روڑی پدے دی یقینو کی چی اللہ حاکم دے اللہ موجود دے اللہ حکیم دے زما پکارونو پوئی گی لعلہم یرشدون شاید چی دوی پا ہدایت باندشی یرشدون رشد ہدایت و فلاح بیامومی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب چکل زما بندیان زما بارکستان تپوسو کنو زما دا طرف و توائے چی فَإِنِّي قَرِيب بے شک از نزدے یما اجیب دعوت الداعی اذا دعانی ز دعا قبلهم دا دعا کون کی چکل مانا سوال کی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي نو پس دید زما حکمنا امنی وَلْيُؤْمِنُوا بِي فما دی ایمان روڑی یقین دیو کی لعلهم یرشدون دا پارا دی چی دوی پنے کلار باندشی احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم دے آیات کے دروجے باقی ماندہ احکام ذکر کی گی احل لکم حلال کلیشوی دی استاسو دا پارا احل لفظ نہ معلومی گی کہ کم سیز دا دے آیات پا ذریعہ بانے حلال شوی دی اغا سیز مخکنا حرام بخاری شریف کے دا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے کہ ابتدا کے دا رمضان روجے فرض کړی شولې نو ماخام چې به روجه ماته شوله نو ورپسې د خوراک سکاک او بیبیانو سره د ملاوېدلو اجازت تر هغه وخته پورې وو چې د بنده به سترګې پټې شوې نه وي اوده شوې به نه او چې کله به سترګې پټې شوې اوده به شو نو دا خوړل اسکل او بیبیانو سره ملاوېدل دا به بیا حرام شو بعض صحابه کرامو ته دا مشکلات مخې ته رالل قیس ابن صرمه انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ټول ورځ مزدوری کړې وه روجې وه او ماښام چې کور ته تشریف راوړو نو د خوراک څه تیار نه و بی بی وته لږ انتظار وکا او بس تیاری کوم د انتظار کو او واپس چې بی بی راله لږ ساعت پس چې راله خوراک یې وله راوړو د ده سترګې پټې شوې وي خوب ورغلی ستړی ستومان او سترګې پټې شوې سترګې وغړولې اوس خو یې په ما خوراک حرام شو بیا روجه شوله ورپسې ورځ بیا دقسې روجه په روجه یوې روجې پسې دویمه روجه غرمه کې د لوږې د لاسه بېهوشه شو را پرېوته داسې نور بعضې صحابه کرام د شپې د خپلو بیبیانو سره
ملو شوی دی. نو دی آیات کې هغه مخکینی حکم منسوخ شو چې د نور ډوبېدو نه پس د اوده کېدو نه مخکې اجازت د اوده کېدو نه پس خوراک څښاک وغیره بند. نو اوس د نور پرېوتو نه پس د صبح صادق پورې ټوله شپه د خوړلو څښلو او د مباشرت اجازت وشو، اگر چې د اوده کېدو نه پس وي. او په آخر کې پېشمنې سنت کړی شو. پېشمنې ابتدا کې نو بس ماښام چې کمې پورې ویښې نو خوراک وکړه، او چې د سترګې پټې شو نو بیا به روژه د شپې هم روژه وه. نو اوس دغه حکم منسوخ شو، وی پېشمنې کوه، او پېشمني کې ډېر ثواب دی. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. رفث لفظی معنی دا عام ده چې یو نارینا د خپلې بیبي سره خپل خواهش پوره کوي او سکی سوی دا ټول پر رفث لفظ کې راغی. خو اتفاق د امت په دې دی چې د دې لفظ نه مراد جماع ده. اوس دې آیات کې چې د کوم حکم منسوخ کېدل راغلی دی چې د اوده کېدو نه پس به خوراک څښاک حرام وي، دا په قرآن کې کم ځای کې وي چې ماښام دې روژه ماته کړه او سترګې دې پټې کړې نو خوړل څښل وغیره در باندې حرام دي. دا په قرآن کې کم ځای کې وي؟ نشته. په قرآن کې نشته. خو پیغمبر علیه السلام خپل صحابه کرامو ته د دې تعلیم ورکړو او په دې باندې صحابه کرامو عمل کو. نو دغه د پیغمبر علیه السلام تعلیم چې امت ته ورکړو دې ته د آیات کې حکم الهی ویلی شو. دغه د خدای حکم و. دغه حکم الله اسانتیا لپاره منسوخ کړ. نو دینه معلومیږي چې په سنت باندې یو شی ثابت شي دا د قرآن په حکم کې او د قرآن آیات باندې هغه منسوخ کېدی هم شي. د پیغمبر علیه السلام دا عمل قرآن کې نشتا، خو په حکم کې د قرآن په شانتې و. ماښام روژه ماتې نه پس چې سترګې پټې شوې بیا روژه شروع شو، خوړل څښل حرام، دا د پیغمبر علیه السلام په عمل باندې. نو قول د پیغمبر علیه السلام په حکم د قرآن کې دی. قول د پیغمبر علیه السلام په حکم د قرآن کې دی د احکام شرعیو د ثبوت لپاره. نو د شپې د خوراک څښاک او د صحبت اجازت وشو. کمې پورې وی؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خوراک څښاک کوا د ماښام نه پس کمې پورې چې یقین دې راشي چې صبح صادق شو. نو صبح صادق پورې خوراک وکړه، او چې صبح صادق شو نو بیا خوراک مه کوه. خیط الابید سپین مزه او خیط الاسود تور مزه. دا مثال الله پاک اخو د روجی شروع کول او د خوراک څښاک حرامېدلو لپاره د وخت تعیین یې پکې وکړ. حتی یتبین لفظ یې پکې زیات کړ دې لپاره چې وهمي مزاج خلک هغه د وهم نه کوي او صبح صادق نه مخکې د پزان خوراک حرامي نه. ډېر مخکې چې پزان حرام کی پاو شل منټه مخکې روژه کی یا چې نه سبا شوي ني، نو دا د وهمیانو خلکو کار دی. نو وهمي کېږه ما حتی یتبین چې یقین دی راشي چې صبح صادق د خوراک بند کا. او داسې مه کو چې دومره بې فکره شي چې د سبا د بانګونو نه رستم خوراک څښاک کوي لا وختي دی. نو حد فاصل شریعت خو چې حتی یتبین چې تا ته ښه ښکاره شي صبح صادق.
نو چې یقین دی راغی چې صبح صادق شو نو یو منټ هم رستو که د خوراک وکړو نو روژه دې ونه شوله. بعضې صحابه کرامو نه څه واقعات راغلي دي چې پېشمنې به یې خوړه، خوراک به یې کو بې پروایه سره. دا په دې باندې مبني دي چې د سبا کېدو یقین به یې نو خوراک یې ځکه کو. حدیث مبارک کې راغلی دی چې حضرت بلال آزان د پېشمني نه د تاسو منې نه کي، بلال به بانګ وایي خو تاسو پېشمني کوئ، خوراک کوئ. ځکه چې دی د شپې بانګ وایي، د سهار نه مخکې بانګ وایي چې بلال بانګ وایي نو تاسو خوراک کوئ، پېشمني مه بندوئ. تر څو چې عبدالله ابن ام مکتوم اذانم نی اورېدلی، ځکه چې عبدالله ابن ام مکتوم ټیک صبح صادق سره بانګ وایي. دواړو خبرو ته خیال وکړه. د بلال اذان د تا د پېشمني نه منې نه کي، ځکه دی د شپې بانګ وایي، سهار نه دی، شپه ده او دی بانګ وایي. عبدالله ابن ام مکتوم چې بانګ وایي دی ټیک ټیم باندې بانګ وایي، نو ده سره ګوره روژه بند کا. اوس دا حدیث چې نیمګړی چا بیان کړی دی نو هغه ته دا غلط فهمي راغلی ده چې اذان فجر نه پس که خوراک څښاک کې نو باک نشته، او که د چا ناوخته سترګې وغړېدې نو څه زر زر دې څه خوراک وکړي، نو دا نیمګړی حدیث چې راوالی نو ټول خلک به روژه خواره کړي. نیمګړی حدیث مه راخله. خیال وکړه بلال د وخت نه مخکې بانګ وي، هغه به تهجد له بانګ وي. خدایم حج له بوځه او په رمضان کې چې لاړ شی که نه، او په ړومبي ځل لاړ شي او خبر نه و حرم شریف سره بانګ واورې، نو ته خو د شپې تلې، نو ته به چې هو په ناره روژه را واوړېده، اوس به مې سبا روژې بانګونه شروع شو، نو ګنټه چې تېره شي نو بیا بانګونه شي. نو چې تپوس وکړي وایي هغه ړومبني بانګ وي، دا خو یې د تهجد وي. زموږ مذهب کې د تهجد بانګ نشته، خو هغوی وایي. نو بلال چې کم بانګ وایي نو دې په شپه کې بانګ وایي، نو خوراک څښاک کوه. خو عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دی، دته نور خلک وایي چې بانګ ووایه ټیم پوره شو، نو د ده بانګ په صحیح ټیم دی، نو ګورې د ده بانګ کې به خوراک څښاک نه کوې. چې کم بانګ په صحیح ټیم ویلی شي نو هغه وخت کې دا بعضې بندیان چې وي جام راته کېږي چې بانګ شروع شي نو ما ته ووایه چې جام په سر راواړه اوس کا. نو په صحیح ټیم چې څوک بانګ وایي او دې پکې دا جام راړی، د ده روژه نه کېږي. که د وخت نه مخکې څوک بانګ وایي نو هغې کې که د اوس کلي کېږي، روژه دې وشوله. خو د وخت نه مخکې بانګ ویل جایز نه دي. نو که صحیح ټیم باندې صبح صادق باندې بانګ ویلي کېږي نو روژه به ونیسي، خوراک به نه کې. حتی یتبین لکم، خو درته واضح شي صبح صادق. دا خبره د هغې خلکو په باره کې ده چې په داسې مقام کې وي چې هلته صبح صادق په خپلو سترګو بنده لیدی شي، یقین راتلی شي، او د اسمان لمنې صفا وي، غرونه آبادۍ ونې غنې دا نه وي. نو براه راست اسمان لمنې ته ګوره او صبح صادق معلوموه روژه نیسه. او چې کوم ځای کې کلو د اسمان لمن نه وي نو هغه ځای کې بیا په نورو طریقو باندې کار کوه، لکه نقشې د اوقاتو دي. نو د کوم ځای آبادي ګڼه وي، د بجلو دا رڼاګانې ډېرې وي، ونې غنې زیاتې وي، غرونه وي، آبادۍ وي، نو هلته د اسمان لمن تا ته نه ښکاري، هغه ځای کې په نقشو کار وکړه. یقیني نقشې چې کوم علما د هغې تصدیق کوي چې دا ټیک دی، نو په هغې نقشو کار وکړي. احتیاط پکې وکړئ، د ټیم نه پس خوراک مه کوئ. که یو بنده
اسمان لمن ته کتل پوه شوی نه دی وی خو تیاره ده او لا به سهار شوي نه او د خوراک کو او چې پته ولګي د بانک ویلی شوی او بعضې جوماتونو کې مونځ هم شوی خو تیاره وه دته نو د ده روژه نه ده شوې خو ګناهګار ځکه نه دی چې د قصدن پر روژه کې خوراک نه دی کړی دا خو د وی شپه ده الله سبا شوی نه دی نو ګناهګار نه دی خو قضا پې شته دا روژه نه ده شوې اوس به قضا راوړي دارنګ ګړی چا سره نه وه او اوریس توره توره راله او ماښام تیاره جوړه شوله د بنده یقین راغی چې بس د ماښام ټیم داخل دی او روژې ماته کړله او ناګانه د انور د سترګې نه اوریز اخوا شو رڼا ښکاره شوله خو دا خو لا ماښام شوی نه انور ولاړ دی نو ګناهګار خو نه دی خو د ده روژه نه ده شوې دا روژه به بیا قضا راوړي احل لكم ليلة الصيام الرفث حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره لیلة الصیام پشپو د روجو کې د روجې پشپو کې الرفث الى نسائکم د خپلو بیبیانو سره مشغول کېدل هن لباس لکم دا بیبیان ستاسو دپاره لباس دی وانتم لباس لهن او تاسو لباس یې د دوی دپاره څنګه چې په لباس باندې په جامو خلق د خلکو د نظر نه پناه شي عورت پټ شي نو دقه شانتې نارینه په خپله زنانه باندې د ګناه د کارونو نه پټ شي او زنانه په خپل نارینه باندې د ګناه د کارونو نه پټ شي نو دا د یو بل دپاره لباس دی او دا شپه چې ده نو دې ته هم لباس ویلی دی واللیل لباسا نو په دې لباس کې دواړه یو شانتی شو دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی نکاح تړل د شپې بهتر دی نکاح تړل د شپې بهتر دی ځکه نارینه زنانه یو بل دپاره لباس او شپه هم لباس نو نکاح د شپې وتړه د ورځې هم ښه ده د شپې هم ښه ده علم الله الله ته علم دی انکم کنتم تختانون انفسکم الله ته علم چې بېشک تاسو کنتم تختانون انفسکم تاسو به د ځان سره خیانت کوئ الله ته علم دی چې تاسو به ځان سره خیانت وکړئ د رمضان په شپه کې به خطا شئ څه به وکړئ نو کمزوري د الله د بنده د کمزورۍ ته کتلي وي زه معاف مې کړلې فتاب علیکم وعفا عنکم الله ستاسو توبه قبول کړو تاسو ته معافي وکړله فالآن باشروهن پس اوس تاسو مباشرت کوئ د خپلو بیبیانو سره یو بل خپلو بیبیانو سره ملاویږئ فالآن پس اوس د دې حکم راتلو نه پس د رمضان په شپو کې باشروهن د خپلو بیبیانو سره ملاویږئ وابتغوا ما كتب الله لكم طلب کې تاسو وابتغوا طلب کې تاسو وغواړئ د الله نه ما كتب الله لكم چې الله ستاسو لپاره مقرر کړي دي وکلوا واشربوا او خوړل او څکل کوئ حتی یتبین لکم چې ښکاره شي تاسو ته الخیط الابیض من الخیط الاسود هغه سپین مزې د تور مزې نه تور مزې شپه ده سپین مزې سبا دی یو صحابیو دا آیات چې راغی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود وی خورئ اوس کې چې سپین مزې ښکاره شي د تور مزې نه د بالښت لاندې یو تور مزې کېښو یو یې سپین مزې کېښوده او خوراک څکا کې کو بس لګیو او مزو ته به یې کتل لا نه ښکاري لږ صبر وکړه کمره کې دننه ناست دی او خوړل څکل کوي اخر کې زړه یې تنګ شو نو بار راوته چې ویې کته نو رڼا وه
سبا شوی خرنا وا پیغمبر علیہ السلام لراغی چې ما خو بیگا دقه کار کړی دی سپین مزي او تور مزي دواړو ته مې کتل او نخ کارېدل خوراک مې کو چې ور مې لرې کو مې کته نو بار سپینه رڼا وه وی پیغمبر علیه السلام وخندل چې ستا دا بالغ خو ډېر لوی دی چې دا دومره لوی بالغ د اسمان لمن ته نه مراد د مشرق چې دغلته سپین مزي او تور مزي ښکاره شي نو ستا دا بالغ دومره چې د اسمان لمن ده وی مستقل جبرائیل علیه السلام من الفجر ټکي دپاره بیا راغی چې دا سپین مزي او تور مزي چې دا یادوم نو دا ګوره من الفجر دی یو من الفجر دپاره جبرائیل راکو شوی دی وکلوا واشربوا خورئ اسکئ حتی تر دې پورې یتبین لکم الخیط الابیض چې ښکاره شي تاسو ته هغه سپین مزي من الخیط الاسود د هغې تور مزي نه من الفجر د سبا ثم اتموا الصیام الى الليل بیا پوره کې روجې تر د شپې پورې د صبح صادق نه د شروع کړم تر شپې پورې روجې پوره کې ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد دې کې د اعتکاف مسله راغله د رمضان پشپو کې الله حکم وکړ چې خوړلم کوا سکلم کوا او بیبیانو سره ملاوېدلم کوا خو که ته په حالت د اعتکاف کې شوي اعتکاف څه ته وایي د اعتکاف لغوي معنا درنګ تیرول وخت تیرول په یو ځای کې د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې د خاص شرطونو سره په مسجد کې ایسارېدل او قیام کول دې ته اعتکاف وایي لفظ د مساجد دین عموم ثابتېږي اعتکاف په هر جماعت کې کېږي خو فقهاو ورسره دا شرط لګولی دی چې هغې جماعت کې به اعتکاف کوي چې 5 وخته جمع پکې کېږي دا ټکې پکې د کوم ځای نه راووته د لفظ د مساجد نه دا ټکې راوتلی دی ځکه مسجد خلک دې له جوړوي چې دې کې به جمع کوي کنی اسی منځ خو په حجره کې بیټک کې کور کې پټي کې هر ځای کې کېږي خو مسجد دې له دی چې دې کې به د جمع منځ وي نو د روجې په شپه کې خوړل سکل مباشرت ټول حلال مخکې آیات کې راغلل خو حالت د اعتکاف کې خوړل او سکل د شپې خو حلال پاتې شو خو مباشرت د بیبیانو سره اعتکاف کې بند جایز نه دی حالت د اعتکاف کې کدا مسنون اعتکاف وی اخیری 10 شپې ورځې او که نظر اعتکاف وی او که نفلی اعتکاف وی و د اعتکاف په حالت کې با میاں بیوی ازدواجی تعلق بالکل نہ ساتھی اعتکاف کے بندہ د مسجد نبا باہر ازینا حاجت شرعی او حاجت طبعی د پاره بوزي اعتکاف کې د مسجد نه به اوزینا نو بشری تقاضی وي او دس ماتول دی له به اوزي دا خو جماعت کې نه کېږي یا یو جماعت کې سړی اعتکاف کوي خو هلته د جمعې مونځ نشته او خوا کې بل جماعت دی هغې کې جمعې مونځ ده جمعې مانځله به او په اعتکاف کې ګونګا پاتې کېدل ثواب نه دی چې په حالت د اعتکاف کې ګونګا شي خبرې نه کې نه د ضرورت خبرې کوا څه ته دې زړه کېږي نو چې د کور نه دله بنده څه خوراک څښاک راوړي نو ورته ووایه چې فلاني شي زم راله راوړه د دې اجازت دی داسې ګونګې کېدل نه دي ښه ګپ شپ مه لګوه زیاتي خبرې مه کوه ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد مباشرت مکوی د بیبیانو سره وانتم عاکفون فی المساجد داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په جماعتونو کې تلک حدود الله دا د الله حدونه دي دا الله ضابطې او قوانین دي فلا تقربوها دې ته نږدې قدرې هم مه ورځئ که نږدې شي نو هسې نه حکم در نمات نشي
نزدې متمورزا دا احتیاط دی لکه د روجې په حالت کې غړغړمه کو ساس کې به دې تیر شي روجه به دې ماته شي كذلك يبين الله دارنگ الله بیانی تاسو ته آیاته كذلك هم دارنگ يبين الله بیانی الله آیاته آیات نخبل للناس خلقته لعلهم يتقون دې لپاره چې دوی متقیان شي پرهیزګار جوړ شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين